د ډېر عادل او منتقم رب په سپېڅلي او مبارک نوم ښې چارې. نن د 1405 شمسي هجري کال د غوی د میاشتې اوومه نیټه ده. نن د ثور د خونړۍ کودتا او یا هم د ثور د پرتمین انقلاب 48مه کلیزه یقین دی. له نن څخه پوره 11511 ورځې وړاندې د خلق دیموکراتیک ګوند د دوی په اصطلاح د خلاق رهبر او د شرق د نابغه ملګري نور محمد ترکی او د هغه د وفادار شاګرد ملګري حفیظ الله امین په مشرۍ د سردار محمد داود خان په ضد کودتا وشوه. په دغې کودتا کې چې زما ښه یادېږي، زه په 12م صنف کې وم، د پنجشنبې ورځ او د ماسپښین 2 بجې وې چې له ارګ څخه چې د افغانستان زړه دی له هغه څخه د اور او د باروتو لودي پورته شول. په سبانۍ ورځ د کور کالي ډوډۍ او د هورا انقلابي نارې زمزمه کېدل پیل شول. په ډېرو لږو ورځو کې د 7 یا 8 فرمانونو صادرولو د نظام او د ملت ترمنځ د واټن د غټېدلو او د پراخېدلو لمن دغه لړۍ پیل شوه. د حفیظ الله امین لنډه دوره هم پای ته ورسېدله او د هغه په مرګ تمامه شوه. د 1909 کال د ډسمبر په 28مې نیټې شوروي اتحاد د خپلو سرو لښکرو د هوا او د ځمکې له لارې په افغانستان باندې خونړی یرغل وکړ. رفیق ببرک کارمل د شعار نوین، اخلاق نوین، انسان نوین او دوستی جاویدانه با اتحاد جماهیری شوروي شعارونه ورکړل. هغه دوره هم لاړه او د ډاکټر نجیب الله واکمني پیل شو چې مخکې د ښاد یا د امنیت مشر و. دغه دوره هم 6 کاله او 11 میاشتې وه. د 1992 کال په اپریل کې چې 25 تاریخ خو د حکومت هم سقوط وکړ، له منځه ولاړ او له پېښور څخه د ارواښاد استاد رباني او حاجي صاحب دین محمد په مشرۍ د 200 موټرو یو لوی کاروان د تورخم له لارې افغانستان ته او بیا هم کابل ته راورسېد. زه د دغه لوی کاروان په لومړني 4م ډاټسن کې ناست وم چې 3-4 بهرني ژورنالستان له ما سره ملګري وو. کله چې موږ د پل چرخي څخه راتېر شو نو ما ولیدل چې د پل چرخي دغه د ښي لاس ته زموږ د بوټي هغو یوه فابریکه وه. دلته یوه ډله وطنداران کابلیان زموږ استقبال ته ولاړو او د هغوی په فکر دغه غازیان د نجات فرښتې وې، خو خبر نه و چې ډېر ژر به 80,000 کابلیان خپل ژوند له لاسه ورکړي. د ارواښاد مجددي د حکومت 4مه یا 5مه ورځ وه چې موږ ارګ ته لاړو. ما په خپلو سترګو ولیدل چې د یو وزیر صاحب چې زما ملګری دی اوس هم ژوندی دی، خدای دې وکړي چې زما خبرې واوري، د هغه د باډي ګارډانو په موټر کې د ارګ یوه ډېره قیمتي غالۍ یا قالین او یو لوی تلویزیون دا یې په موټر کې واچول او له ارګ څخه یې د باندې وویستل. د خیرخانې او د چار آسیاب او د تپۍ مرنجان او د دشت برچي ترمنځ خونړۍ جګړې پیل شوې. تاسو هر یو څوک چې زما د عمر یا زما نه مشران یاستئ د دغې خونړۍ دورې شاهدان او ګرځنده تاریخونه یاست او کتابخانې یاست. امید ده چې دا خاطرې موږ د خپلو راتلونکو نسلونو سره شریکې کړو. زما ډېرو درنو دوستانو، ټول پوهېږو چې نه یوازې زموږ په سیمې کې بلکې د 3مې نړۍ په اکثرو هېوادونو کې یا زیاترو کې فتداګانې کېږي او حکومتونه د منځه ځي او ړنګېږي. خو د تاریخ د یوې ګواهۍ او د ضمیر د یوې کړکې په توګه زه له تاسو څخه احترامانه هیله او بلکې پوښتنه درنه کوم او ځواب یې راته ولیکئ چې ولې په افغانستان کې هر بدلون د قلم په ځای له ټوپک سره تړل شوی او د هر حکومت د ړنګېدو سره ټول نظام ورسره د منځه ځي او هغه ړنګېږي. مینه او مننه، ملک زی.